سمیع سادات یو ناڅاپه د جنگ میدان ته راغی. سمیع سادات د جنگ اعلان هم وکړو او نیټه یې هم معلومه کړه. سمیع سادات د طالبانو په وړاندې د جګړې پیلولو نیټه اعلان کړه. هغه ویلي هر افغان چې پر خپل وطن مین دی او غواړي چې خپل حقونه له طالبانو واخلي نو باید له موږ سره لاس یو کړي. سمیع سادات طالبانو ته اخطار هم ورکړی دی او یو ناڅاپه د جنگ میدان ته یې ځان راغورځولی دی او غواړي چې د طالبانو پر وړاندې جګړه وکړي او نیټه یې هم معلومه کړې ده. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړه په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان پخوانی حکومت د پوځ مشهور جنرال سمیع سادات وایي چې دوی پلان نیولی دی چې دوی به د طالبانو باندې حملې کوي او د دوی په وړاندې به خپله مبارزه پراخوي. دی وای چې د پخوانی پوځ نور کسان هم ورسره دي. وای په ځانګړي ډول سپیشل فورس ځواکونه سره راټول شوي دي او دوی به د طالبانو څخه د افغانستان خلک خلاصوي. ښاغلی سادات زیاتوي موږ د ژمنې سره سم د افغانستان آزادولو لپاره شپه ورځ کار کوو تر څو چې افغانستان آزاد او خپلواک کړو. زموږ یوازینی مقصد دا دی چې افغانستان آزاد او خپلواک شي. ښاغلی سادات زیاتوي موږ یو داسې افغانستان غواړو چې خپلو واک او د ښځو حقونو د نجونو او نارینه حقوق پکې ساتل شوي وي. په سیمه کې د افغانستان هغه هیوادونه چې یوازینی امپراتوري کولو اقتصاد نور هیوادونو له افغانستان نه زده کولی ده. هغه ویلي موږ باید طالبانو څخه خپل هیواد بیرته خلاص کړو. طالبانو څه نه دي ویلي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته دې مهال چمتو کړی خبر.